ګلونو نادي دود شپ سرلی زموږ د کلی جانان مدني غرمونه د همزار مازدیګري زموږ د کلی جانان مدني ګلونو نادي دود شپ سرلی زموږ د کلی جانان مدني غرمونه د همزار مازدیګري زموږ د کلی. یو خو هغه لوبې دي چې په هغه کې قمار وي، دا خو بل اتفاق یعنی په اتفاق د ټولو علماو سره دا حرام دي. او یو هغه لوبې دي چې په هغه کې قمار نه وي، یعنی د جانبینو د طرفه په هغه کې عوض نه وي او د یو طرف نه نه وي. ځینې په دو کې داسې دي چې حرامې دي او ځینې په دو کې داسې دي چې مباح دي. خو لاکن فقهاو لیکلي هر هغه لوبه چې هغه نافع نه وي هغه د کراهیت نه خالي نه ده، ځکه چې په هغې کې وخت ضایع کیږي او انسان ځان مشغولوي په داسې څه باندې چې هغه د الله د ذکر نه او د صلات نه او د هر نافع مفید نه غافله کوي، نو د کراهیت نه خالي نه ده. لکه علامه زهیلی رحمه الله په خپل کتاب کې فقه اسلامي کې لیکي ويحرم بالاتفاق كل لعب فيه قمار وما خلا القمار وهو اللعب الذي لا عوض فيه في الجانبين ولا من احدهما فمنه ما هو حرام ومنه ما هو مباح لكن لا يخلو كل لهو غير نافع عن الكراهة لما فيه من تضييع الوقت والاشتغال عن ذكر الله وعن الصلاة وعن كل نافع مفيد. يعني كراهيت خامخا پکې شته. په دویم جز د پښتني